که 12 مڼې ولرو او 15 دانې ورڅخه وخورو څو دانې به پاته سي؟ که موږ 23 ډالره ولرو او 10 ډالره ورڅخه مصرف کړو څو به پاته سي؟ که اتل 22 افغانۍ ولري او لیما 18 افغانۍ ورڅخه وغواړي نو څنګه به یې محاسبه کوو چې څو پاتېږي؟ السلام علیکم. د 21م درس تمریني ویډیو ته ښه راغلاست. د نن ورځې په تمریني درس کې له 2 رقمي عددونو څخه د 2 رقمي عددونو داسې تفریق زده کوو چې پور ولري. دا تمرین د کتاب د 46مې صفحې څخه تر 50مې صفحې پورې اړوند دی. لومړی مثال: له 2 څخه 18 کم کړئ. راځئ چې په ګډه یې حل کړو. لومړی واحدونه یا یویز یعنی 2 او 8 ګورو. دلته 2 کوچنی دي او له 8 څخه نسي تفریق کېدلی. نو څه کوو؟ د لسګونو په ځای کې له موجود 3 عدد څخه یو پور اخلو. کله چې یو پور کړو نو د 3 پر ځای 2 پاتېږي او پور سوی عدد د یویزو ځای ته ورزیاتېږي چې په نتیجه کې 2 ورباندې 12 کېږي. د نن ورځې د درس تر ټولو مهمه نکته دا ده چې باید مو وپوهوم چې ولې د لسیز خانې څخه د یو عدد په پور کولو سره د 2 عدد په 12 بدل سو. تفصیل: د یویز خانې د 2 عدد ځکه د لسیز خانې څخه د یو په پور کولو سره 12 سو چې موږ له لسیز خانې څخه یو پور کړی دی. نو دا یو په اصل کې د یو لسی یا لسیز معنا لري. نو کله چې موږ له 2 سره 10 جمع کړو 12 کېږي. نو په نتیجه کې سوال اوس داسې سو: له 12 څخه چې 8 کم کړو 4 پاتېږي د یویز په خانو کې، او له 2 څخه چې 1 کم کړو 1 پاتېږي د لسیز په خانو کې. نو په پایله کې جواب داسې سو چې که چیرې له 2 څخه 18 کم کړو په پایله کې 14 په لاس راځي. نو د سوال جواب مو دی 14. دوهم مثال: له 4 څخه 20 کم کړئ. لومړی یویز له 4 څخه 9 نسي کمیدلی. نو پور اخلو. د لسیز خانې د 15 عدد څخه یو لسی پور کوو چې 4 ورباندې 14 کېږي او په لسیز خانه کې د 15 عدد په 4 بدلیږي. اوس راځو له 14 څخه وکمو چې مساوي کېږي په 9 سره. بیا نو د لسیز خانو ته راځو. د 4 څخه چې 2 کم کړو 2 په لاس راځي. په پایله کې جواب په لاس راځي چې عبارت دی له 20 څخه، یعنی له 4 څخه چې 20 کم کړو 20 پاتېږي. دریم مثال: له 3 څخه 48 کم کړئ. لومړی یویز ګورو. له 3 څخه 8 نسي کمیدلی. نو پور اخلو. د لسیز څخه پور اخلو. نو په لسیز خانه کې د 6 پر ځای 15 او د یویز په خانه کې د 3 پر ځای 13 جوړیږي. اوس یې تفریق کوو. له 13 څخه چې 8 کم کړو 15 پاتېږي. اوس لسیز خانې تفریق کوو. له 15 څخه چې 4 کم کړو 1 پاتېږي. په پایله کې جواب 15 په لاس راځي، یعنی که له 3 څخه 48 کم کړو 15 پاتېږي. ګرانو زده کوونکو، اوس نو تاسې لاندې سوالونه په خپلو کتابچو کې ولیکئ او حل یې کړئ. تمریني سوالونه: لومړی: له 41 څخه چې 26 کم کړو څو پاتېږي؟ دوهم: له 22 څخه چې 18 کم کړو څو پاتېږي؟ دریم: له 15 څخه چې 45 کم کړو څو پاتېږي؟ څلورم: له 95 څخه چې 50 کم کړو څو پاتېږي؟ پایله: کله چې د لومړي عدد د یویز خانې شمیر د دوهم عدد څخه کم وي باید له لسیزو څخه پور واخلو. پور سوی عدد د یویز سره یو جمع کوو او د تفریق سوال حل کوو. دا و د 21م لوست تمریني درس. تر راتلونکي تمریني درس پورې د خدای په امان.